बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुना मलगरो। په تیره ویډیو کې منګه په ډیفالت راوټ باندې کار وکړ. په دې ویډیو کې منګه په ډیفالت راوټ کنفیګریشن باندې کار کوو. نو که چیرې تاسو ډیفالت راوټ نه پیژنئ نو تیره ویډیو د سره وګورئ. په دې ویډیو کې د ډیفالت راوټ کنفیګریشن باندې کار کوو. نو ما 3 راوټرونه، 3 سویچ او پیسیز او سرورونو راخسي. تاسو هم دا راواخلئ. راوټر د کم راوټر به تاسو راواخلئ 2911 راوټر به راواخلئ. دې راوټر باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې په راوټر باندې تاسو کلیک وکړئ نو د HWIC2T چې د په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ دا غینه پس به تاسو راشئ راوټر ته او راوټر چې د آن دی دا به تاسو آف کړئ. کله مو چې راوټر آف کو دا غینه پس دا پونټ چې دی دا به راواخلئ او دا به دې ځای کې تاسو اضافه کړئ. دا بدلته اضافه کوي. دا غینه پس راوټر چې د تاسو څه کړو اف کړی مو دا به بیرته تاسو آن کړئ. نو راوټر به آن کړئ او دا به بند کړئ. همدغه کار کوم کار تاسو په دې اولنی راوټر کې وکړئ دا په دویم کې هم داسې وکړئ. دریم راوټر ته به راشئ او دریم راوټر کې به هم همدا کار وکړئ. بیرته آن کړئ. اوس به کیبل راواخلئ او دا به سره کنیکټ کړئ. د اولنی راوټر ته ځای پی ورکوم 192 168 دویم راوټر ته ځای پی ورکوم 192 168 200 دریم راوټر ته ځای پی ورکوم 200 1.1.1 دا د دې راوټر آی پی دا د دې او دا د دې سیریل ته آی پی ورکوم 10.1.1 دی سیریل ته آی پی ورکوم 10.1.1.2 دی سیریل ته آی پی ورکوم 20.1.1 او دی سیریل ته 20.11.2 دا د دې سیریل آی پی دا د دې سیریل دا هم د دې سیریل آی پی شو او دا هم د دې سیریل راوټر باندې کلیک وکړئ. سیلای نو enable conft interface gigabit اولنی راوټر دی. نو اولنی راوټر ته مونږه آی پی ایډرس ورکړو 192 168 100 سبمټ ماسک دی سبمټ ماسک 0 ورته نو شٹ ډاون exit دا غینه پس ورته انټرفیس سیریلی 0 آی پی ایډرس دی وی .1 سبمټ ماسک کی وی دا ورته نو شٹ ډاون. نو ما وتلی نو شٹ ډاون راوټر ته مې پی ورکړه. راوټر پورټ آن شو. سیریل ته مې پی ورکړه خو سیریل پونټ چې دی هغه آن نشو. دا ولې تر څو پورې چې ما دې پونټ ته هم آی پی نه وي ورکړي نو تر هغې پورې دا هم نه آن کیږي. نو enable conft ورته انټرفیس ګیګابټ 0 آی پی ایډرس. دویم راوټر ته مونږ آی پی ورکړه 192 168 200 سبمټ ماسک دی وی دا 0 ورته نو شٹ ډاون هغې نه پس exit انټرفیس سیریل 0 آئی پی ایڈریس دی بھی 10.1.1.2
submit mask ورته no shutdown. کله چې ورته no shutdown نو دا وګورئ دا پورټ هم آن شو او دا هم زموږ سره آن شو. راځم دا بل د بل سیریل ته دې سیریل ته آی پی ورکوم exit interface serial 0/0/1 IP address TV 20.1.1 submit mask ورته no shutdown. اوس راځم دې راوټر ته IP ورکوم CLI ورته no Control Shift سوالیه شپږ enable conf t interface gigabit 0/0/0 IP address TV 200.1.1 submit mask 0 no shutdown او serial چې د 0/0/0 ده نو exit ورته interface serial 0/0/0 IP address 20.1.1.2 submit mask ورته no shutdown. کله مې ورته no shutdown دا هم زموږ سره آن شو. دا غې نه پس به تاسو اولینی راوټر ته راشئ exit IP route د اولینی راوټر ته راغلم نو د دویم راوټر IP چې د دویم راوټر IP به ورکړي 2.0 submit mask 0 او exit interface ورکوم 10.1.1.2. اوس راځم د دویم راوټر ته exit دې ته وایم IP route د اولینی راوټر IP به دې ته هم ورکې 192.168.1.0. ملګرو دلته کې وګورئ ما غبل راوټر کې هم 0 ورکو او دلته مې هم 0 ورکو. دا ولې دا ځکه ملګرو 0 اخلم ځکه هلته چې څومره IP اډرسونه دي هغه ټول پکې چې کېږي شاملېږي دی بل طرف ته نو ځکه زه 0 اخلم او exit interface ورکوم 10.1.1.1 او دې ځنه exit. راځم دې ته IP ورکوم دی PC ته IP ورکوم 192.168.1.1 او ګیټوی چې دا د کوم راوټر مربوط کیږي او د هغه راوټر IP چې سوي هغه به ورکوي. راځم د دې دویم راوټر PC ته دې ته IP ورکوم 192.168.2.1 ګیټوی چې د کوم راوټر مربوط کیږي او هغه راوټر ته تاسو IP ورکړی وي هغه به ورکوي. اوس دې لدی PC نه دا PC پینګ کوم
یو سلو دوه نوي د هغې آی پي ده 192.168 1.1 شاید اولنی چې دی ریکویسټ ټایم آوټ راکړي اولنی ریکویسټ ټایم آوټ راکړه او 3 ریپلای راکړي که زه راشم دا راوټر د دې پی سي نه یعنی له دې پی سي نه غواړم دا یو چې دی پینګ کړمه دا سرور ترنه پینګ کومه اول دې سرور ته آی پی مې ورکړې ده که نه ډیسکټاپ آی پی 201.1.2 او ګیټ وی چې د هغه راوټر ته موږ آی پی ورکړی 201.1.1 اوس راځم دا تینا پینګ کوم دا سرور چې دا پینګ کیږي که نه پینګ کا ماته ورته یم پینګ کا 1.1.1 1.2 نو دا وګورئ ماته destination host enrichable destination host enrichable دا وګوره اوس که زه نه ریپلای رانه کړه ګوره دې بل راوټر ته وګورئ دې ته چې ما دې ګوره دې چې ریپلای ورکوي وایي بایټس 32 ټایم چې دا دومره ټایم یې واخیسته او ټي ټي ایل یې دومره شو اوس دا مشکل څنګه حل کوو د دې دپاره به تاسو راشئ د دویم راوټر ته او دغه به د دې آی پی به ورته معرفي کړي نو دې ته راشئ د دویم راوټر ته ورته یم آی پی راوټ د دریم پی سي آی پی به ورته ورکړي 201.1.1 سبمټ ماسک 255.255 صفر او ایگزیټ انټرفیس چې ده ایگزیټ انټرفیس چې ده 20.120 دا اوس چې موږ ولیکو انټرفیس څه شو خو 20.1.1.2 اوس راځم دې پی سي ته هغه سرور تینا پینګ کوم ورته وایم پینګ کا هغه سرور ته موږ آی پی ورکړه 201.1 I think 2 وه ګورم چې پینګ کیږي که نه ریکویسټ ټایم آوټ ټول موږ ته ریکویسټ ټایم آوټ راکوي وختي چې وختي به موږ ته ویلي ډیسټینیشن هوسټ انریچبل اوس چې د موږ ته ریپلای نه راکوي ریکویسټ ټایم آوټ کوي دا پکې بل مشکل پیدا شو اول چې ډیسټینیشن هوسټ انریچبل اوس موږ ته وایي ریکویسټ ټایم آوټ که زه چېرته نه دی یو میسیج له دې سینډ کوم راخلم دې نه دلته دا وګورئ دې پی سي ته میسیج راغی دی ته راوټر ته او سویچ ته راغی او سویچ نه دی سرور ته نو سرور نه بیرته سویچ ته ځي سویچ نه بیرته لاړ راوټر ته راوټر نه بیرته دی سرور ته راځي دا وګورئ هغه دلته کې دا چې دی خواته رانغی له دې پی سي نه راغی دی راوټر ته
له دې راوټر نه راغی د دې سویچ نه راغی دې راوټر ته او له دې راوټر نه راغی دې راوټر ته له هغې نه دې سویچ ته راغی سویچ نه دې سرور ته راغی او دلته کې دې سرور ته کله دې سرور چې راغلی دې سرور چې دی دا یې دې سویچ ته ریپلی ورکړه میسیج سینډ کړه دې نه پس بیا راغله دې راوټر ته او راوټر چې دا دې سویچ ته انتقال نه کړه نو ریپلی ورنه کړله نو اوس دا مشکل څنګه حل کوی شو د دې دپاره تاسو دې سویچ ته راشئ دې سویچ ته دې سویچ باندې کلیک وکړئ او په دې سویچ کې ایگزیټ دې ته وایي آی پی راوټ یو سلو 92 یو سلو 8 2.0 سبمیټ ماسک 255 0 او ایگزیٹ انټرفیس 20.1.1.1 نو اوس چې دی زه اوس ګورم چې اوس څه وایي زه اوس ترېنه پینګ کوم پینګ کړم 1.1.2 انشاءالله چې اوس به ریپلی موږ ته راکوي نو دا وګورئ دا مشکل هم زموږ سره حل شو نو که زه اوس یو پیغام یو میسیج له دې پی سي نه دې پی سي ته انتقال کړم دا وګورئ سویچ ته راغی سویچ نه راوټر ته راوټر نه دې راوټر ته راغی دې راوټر نه دې سویچ ته راغی له دې سویچ نه اوس د بل راوټر سیریل هغه ته راځي سرور ته او سرور بیرته سویچ ته له سویچ نه دا بیرته راوټر ته راغی او له راوټر نه بیرته هغه راوټر ته لاړ هغه راوټر نه دې سویچ ته راغی او سویچ نه بیرته پی سي ته یعنې اوس زموږ سره صحیح شو نو دې ته ویلی شي IP routing configuration نو دا زموږ سره د IP routing configuration